دا ورو سوال کړی دی وی ما ته دا مسله ده چې کله زه اودس ماته وکړم تشي میچازې نو بیا زه د عورت یعنی لاس ورسره لګوم او کوشش کوم که دې کې دنه څه قطره پاتې چې هغه راوځي او دا کار به وي په شریعت کې دا به صحیح زما دا کار او که غلط به وي ګوره دا خبره یاده کړئ شریعت چېرته په موږ سختي نه جوړوي اسلام د دې لپاره نه دی راغلی چې په موږ باندې سختی جوړه کړي بلکې اسانتیا یې جوړه کړې ده دا ګورې غیر مشروع طریقه ده بلکې بدعت دی بلکې دا بدعت دی علی الصحیح صحیح خبره دا ده تشې میچازې یو سړي وکړې او میچازې بندې شوې بس خبره ختمه شوه د بعضو فقهاو هم دا خبره لیکلې خو بې دلیله بعضو پکې دا لیکلي وي څو پوړۍ به وخوري چې بیا به راکوشي پکې صحیح چې راوځي دا به زموږ په هر ځای کې اودس ماته کوي پوړۍ به وګورو او بعضو یې عورت به په لاس کې ونیسي او داسې به وکړي او دغه به وکړي او وبه یې ګوري او دا ټول تکلف دی او تعمق دی چې شریعت موږ د دې نه منع کړي مشروع طریقه دا ده چې کله یو سړی اودس ماته وکړي تشې میچازې وکړي عورت دې وینځي د عورت سر دې وینځي خبره ختمه شوه د هغې نه بعد سبحان الله شریعت کې دومره ښایسته طریقه ده خو اکثر نه دي خبر د هغې نه امام ابن ماجه دا حدیث راوړی جابر رضی الله عنه وایي یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم اودس ماته وکړو بیا چې کله راپاڅېدو نو اوبه یې راواغستې او د خپل خښتک ته یې ونوستې څومره ښایسته طریقې ده د دې سره شکونه وهمونه وسوسې ټولې ختمې شوې اوس که تا ته څه راځي چې یاره کیدی شي زما د عورت نه څه تلي نو زړه ته به دې بیا څه راځي چې دا خو هغه اوبه دي کمې چې ما وروستې نو شک څه شو ختم شو ځکه دا طریقه ډېرو مسلمانانو ته نه معلومه که په دې عمل وکړو نو د ډېرو وسوسې او دا شکونو دا قصې به ختمې شي کله یې اودس ماته وکړو اودس دې وچ کړو راپاڅېدې لږې اوبه راواله او د خښتک ته یې ونوله چڼکاوې کړه اوس که ستا زړه ته هر څه راځي نو ته به دغه وسوسه ختمې په دې باندې چې یاره دا خو ما اوبه وروستې اوس که شریعت دا ویلې چې نه دا به ته په پوړو خیږي او دا به ته چیکې او دا به ته داسې نو بیا رسول صلی وسلم دا طریقه نه ښووه بیا به ویلې چې نه دا به ګوري او دا به داسې کوي او په دې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوی کې ډېر تفصیلي خبره کړې هغه هم دې ته بدعت ویلی او سبحان الله هغه دا خبره کړې ده وایي چې څومره انسان یو سړی خپل عورت چیړي نو څه نه څه قطره خو به ترې راوځي که نه چې یو سړی پورې نښتی چې نه زه صفایي کوم دا صفایي نه ده دا خو وسوسه ده دا وهم دی په وهمونو پسې څوک نه ځي نو خلاصه دا ده چې څو پورې د عورت نه میچازې بهر ته نه یې راوتي د دې څه حکم نشته چې څو پورې بهر ته نه یې راوتي دا شریعت موږ ته نه وایي چې دننه وګوره او قطره شتي او که نه او راویې باسه او به پاو ساعت او 20 منټه به ناستې به دغه صفایي کړي او د دې نه به وهم او وسوسه او بیمار به شي کله سړي ته داسې محسوسېږي لکه اوس جمع دی او هسې چې سړي سره دا کپړه ولګیا کپړه یې ښه شوي او که څه قطره ضمانت ته لیده نو که دا دروازه دې ځان ته کولاو کړی دی وهمونه او د دې وسوسو دا ګورې بیا دا دروازه نه بندېږي دا بیا تا ته کله یو وهم راځي او کله بل راځي او کله بل راځي نو دې ورور ته موږ وایو چې ستا دا طریقه دا غیر شرعي طریقه ده او دا تکلف دی هغه چې شریعت خلاف دی اودس خپل وچ که او بس اودس چاردامو که کې او خبره ختمه شو